رونو یو سو مسائل د قبر متعلق درته قبر دو قسم جوړول پکار دي، یا لحدی قبر چې د قبله طرف ته مونږ ته لحد وایو، لحد جوړ شي، او یا شق والا قبر چې په ډوره کې په دامینس کې کنده او کنستلی شي او مړی پکې کېښودی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه پکې اختلاف شو چې لحدی قبر وباسو او که د شق والا وباسو. چاوی لحد والا وباسو، چاوی شق والا وباسو. نو په صحابو کې دو کسانو، یو به لحد والا استا حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، او بل با دا شق والا استا حضرت ابو عبیده رضی الله عنه. ویزا سوال جواب وتو کې چې کم یو بس وا براشي خپل کار به شروع کی. اتفاقا حضرت ابو طلحه رضی الله عنه کور او بل صحابي نو هغه راغلو نبی علیہ السلام له لحد وست. دیو جن زمو علماء وی وک لحد جوړی دی شنو لحد خدي، او کم از مکه چې لحد پکې نه جوړیږي نو بیا هغه کې شق وباسي. دین دادی چې څومره وست کېږي نو قبر جوور جوړ کا. ځکه نبی علیہ السلام مبارک دی او صحابی متعلق فرمایلی وی قبر ولا فراخم جوړ کې او قبر ولا جورم جوړ کې، څومره چې جور کې دی شي. دریم دادی چې کچا تبه پکې را د پاسه، ځکه د نبی علیہ السلام مبارک په لحد باندې نه کچا خختې خودې شوی وي نه. نو زمونږ په علاقه کې خلک دا تبه جوړی او هغه تبه ورته ودري کچا تبه، نو کچا تبه ورته ودروا. که عذرو لکه زمونږ د بعضې مقبرو کې سیاب ډېر زیات دی، لحد هم پکې نه جوړېږي او کچا تبه هم پکې نه ټینګېږي، نو بیا خیر دی که د هغې دپاره د تیږې د کاڼو تبه استعمال شي او یا د سیمټو تبه ولا استعمال شي ضرورت په بنیاد باندې، نو خیر د جواز شته. قبر چې کله خورې پې واچې ورېرونو قبر کنستېدل او په قبر خوری چول ډېر لوی ثواب لري. مونږ خلکو ردې نه اوس یو رواج جوړ کړو، دې زما قبر لا راغلی دی نو زه ولا ځم، او دې نه دی راغلی زه ولا نه ځم. ګوره چې کوم د ثواب او د اجر لوی عمل دی او د جنت د ګټلو لوی عمل دی هغې کې مونږ رواج جوړ کړو، دا لوی مصیبت دی. ولې ډېره چا قبر نه دي څه دې قبر له نه دی راغلی نو زه ولا قبر نه کنو، دا غلطې خبرې دي. که تا له نه دی راغلی بیا ولا زه د الله د رضا دپاره قبر کنستېدل او په قبر کې خدمت کول، نبی علیہ السلام فرمایي دا له جنت ګټل دي. نو قبر کنستېدل، قبر چې وکنې او بیا د پاسه پې خورې چې نو په قلار قلار خورې غورځول پکاري. زمونږ خلقو په چارو یو غرض جوړ کي، نه چې څونه په قلار قلار پې د پاسه دا خورې ورچې نو پې ور واچوه. او چې قبر د کله تیار کا نو ډېر اوچتول د قبر جایز نه دي، چې غاړې د ځمکې نه یو لیش اوچتې غاړې دا اوږدې غاړې یو لیش، او داسې قبري لکه د کب د ملا په شانتې چې دا سر منځ اوچتي او دا غاړې سنګزنې وي چې اوبه پې نه ودرېږي، او که کاڼي د پاسه واچول نو ښه خبره ده. ځکه عایشه صدیقه رضی الله عنها یو صحابي فرمایي وی ما ته د نبي علیہ السلام مبارک قبر وښو، نو هغه یو لیش د ځمکې نه دا غاړې اوچتې وي او دا منځ اوچتو او د پاسه پې نري قطقاڼي پراتو. نو دا کاڼي صرف دې دپاره پې خلک اچوي چې دا خوره پې کلکه شي او اوبه پې د پاسه لږ وشیندي چې هغې اوبو سره دا کاڼي کلک شي چې دا ترې ښویږي نه. نور که د پاسه پې اوبه دا اوبه دې دپاره نه دي چې ګنې څوک ویې لکه وي خولې تره خره او ځنکدن سختې وایې د لږې اوبو له په قبر واچوه. داسې رواجونه دي. یو ځای کې ما اورېدل وی هلته کې چې مړ شي کباب پخوي. هلکه دا کباب ولې پخوي؟ وی دا وی د باندې ځنکدن سخته تېره شوې ده، کبان ترسکون دی وی، نو مې ترسکون خوري دا جمدي او سخته پاخوار تېره شوې ده. دا زمونږ د خلکو رواجونه دي، دا غلطه را. نو د اوبه دې دپاره نه دي چې ګنې دې مړي ته د خولې ته وررسي او د ځنکدن هغه تندې پې ختمېږي، نه دا اوبه صرف دې دپاره دي چې هغه کاڼي پې کلک شي. بس د دې دا فایده ده. په قبر د پاسه سیرې اچول ګناه ده، سیرې به پې نه اچوې، دا ګناه ده، ناروا دي. قبر پخول ګناه ده، ناروا دي. قبر باندې به د سیمټو شی بالکل نه لګې. کم شی چې په اور پخ شوی دی زمونږ فقها لیکي لکه خخته شوه سیمټ، دا لاندې طبع خو د ضرورت دپاره خلک یې ګري، ګنې که ضرورت نی نو هم د خټې پکار دي. قبر پخول دا ګناه ده، دا ناروا دي، ناجایز دي، بالکل به نه پخوي. او قبر اوچتول دا ناروا دي.
که قبر باندې په یو خازه باندې یا په یو قطبه چا نوم ولیکه چې دا فلان کې دی، یاره دا ښه خبره ده، دا خیر دی. د نښې دپاره د هغې وجه دا ده چې دې پې وپېژني چې دا څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه یو صحابي دی او د نبی علیہ السلام رضاعي رور دی، ته شریک. هغه چې کله دفن که نو یو صحابي ته یې ورشه یو تیږه راوړه چې په دې سر یې وله کېدی، په دې قبر په دې سر. چې ورغی هغه تیږه درانه وه نه یې شوه راوچتولی. نبی علیہ السلام مبارک پخپله ورپاسېد، الله لوی طاقت هم ورکړی. نو مټې مبارک یې اوچتې کړې او سنګل یې ښکاره کړې او هغه تیږه راواغشته او د هغې صحابي د قبر سر ته یې کېښوده. وی نعرف به اخانا، په دې به د خپل لور مونږ پېژنو او د خپل اهل و عیال کې چې د ما څوک مړه شي د سره به یې خوا کې ښخوم. دې نه علما معلوموي که یو نښه دې په قبر باندې جوړه کړه چې په هغې دا قبر والا پېژندلی کېږي چې دا فلانکې دی یا د فلانکي زوی دی، دا خیر دی. زمونږ په وطن کې رونو یو بل رواج دې نه ځان وساتئ. خلک تیار قبرونه راوړي او په هغې د آیت الکرسي لیکلی شوي، په چا سورې فاتحه لیکلی شوي، په چا دا چهارقل صورتونه لیکلی شوي. دا د قرآن غټه بېادبي ده، دې مړي له هېڅ فایده نه ورکوي او د قرآن بېادبي ده. ولې په دې مقبرو کې څاروي ګرځي، په هغې د پاسه خپې ږدي، سپي پې ګرځي، په هغې د پاسه خپې ږدي، او دارنګې پیشوګان پې ګرځي او په هغې د پاسه خپې ږدي. نو دا د قرآن غټه بېادبي ده. لکه قرآن شریف چې سړی راوالي او دغه میدان کې کولو کېږي، دا څونه بېادبي شوه. نو ته یې څه لپاره ږدې چې دې مړي ته فایده ورسوي؟ هېڅ فایده دې مړي ته نه رسوي. مړي ته فایده ستا عمل رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي او ځای کې خیمه ولګوله، مشکات شریف کې حدیث دی چې خیمه ولګوله، دوی ته پته نه وه چې لاندې قبر دی. لاندې د قبر نه صورت تبارک الذي صورت ملک اواز شروع شو، تلاوت یې اورېده د قبر نه لاندې نه. رالل نبی علیہ السلام مبارک ته الو وی صاحب مونږ ته خو پته نه وه او مونږ خیمه ولګوله، او خیمه چې مونږ کوم ځای لګولې وه د لاندې نه د تبارک الذي صورت ملک یو کم دیرشمې سپارې لومبي صورت دی، د هغې تلاوت هم واورېده. داسې معلومېده لکه چې دا خیمه مونږ په دې قبر د پاسه لګولې. نبی علیہ السلام وفرمایل بالکل هي المانعة هي المنجیه، دا سوره ملک د قبر د عذاب نه بچ کول کوي، د قبر د عذاب نه خلاصول کوي. او یو حدیث کې راځي چې څوک د سوره ملک تلاوت زیات کوي نو قیامت په د قبر کې به الله پاک دله د مرغۍ شکل ورکي او په دې مړي د پاسه به خپلې وزرې خورې کي، او کومې فرشتې چې د عذاب دله راځي بچوالې به دفاع به کوي. د ما تلاوت کړی دی، زه یې لوستلی نو زه نه پرېږدم تاسو چې دله نن عذاب ورکوي. نو رونو دغه فایده ورکوي چې د سړی یې ولولي او دا په قبر باندې لیکل دا هیڅ فایده نه ورکوي. په قبر ګلونه اچول او د ګلونو سیرې یا د پاڼو سیرې دا ټولې رونو ناروایي دې نه ځان ساتئ. او دارنګې بعضې خلک ځي او بعضې قبرونو د شمې بلئ، شمې هېڅ فایده نه ورکوي. دا زمونږ فقهاو لیکلي دي ګناه ده، ناجایز دي، ناروا دي. قبرونو له جنډې وړل، څوک وله جنډې وړي او څوک وله شمې وړي او څوک د قبرونو کاڼي رالي او په دا ژبه باندې ټکوي، دا ټول د شریعت نه خلاف دي. مونږ به هغه کار کوو چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا د هغه د صحابو نه ثابت دي او یا زمونږ فقهاو لیکلي، اجله او غټو فقهاو لیکلي، د قرآن و سنت نه مسله رسي، په هغې به مونږ عمل کوو. نو نه دا ثابت دي چې ګنې قبرونو ته ډیوې لګوه او شمې لګوه، دا پیسې جومات ته ولې نه لګې؟ دا څه فایده ورکوي؟ دا څه فایده ورکوي؟ تا له څه فایده در کوي او هغه له څه فایده ورکوي؟ یا رومازونه او جنډې وړل هغه له څه فایده ورکوي؟ که یو جنډه د نشان دپاره دې پې ودرو له دې دپاره چې دا په دې مطلب نه چې ګنې دا څه رئیس دی او بادشاه دی او زه ورته جنډه ودروم، نه چې بس د پېژنګلو په راځي چې پلانکي قبر دی، پېژنګلو په نشان صحیح ده، خو زمونږ خلق یې د پېژنګلو په نشان نه وړي که نه، یا د هغې د پاسه غلافونه اچول. زمونږ دا وطن لا ګزاره کړي، تاسو پنجاب ته لاړ شئ نو غټ غټ غلافونه د زرګونو او د لکو روپو پې د پاسه اچوي، بلکل زیاد او تاوان دی او اسراف دی او بذر او د شریعت خلاف ورزي ده. او څوک ځي او د هغې هغه درب او لغوټې ورکوي. هلکه دا ولې وایي چې زوی راشي، زوی راله راشي، خدای اوس د دربو په غوټو که زویګان میلاوېدلې نو زما په خیال بس دا اوس هسې هغه څه به کوې، څوک اوبوړي او اپې د پاسه اچوي، څوک مسور پې د پاسه اچوي. ښځې دي یو هیړې جوړ کړي مقبرو کې، د ښځو زیارت القبور کې اختلاف شته، راجح قول دا دی چې خیر دی، جایز دی
چې دا قبر زیارت لذي، د پلار قبر لذي، د مور قبر لذي، د خاون قبر لذي، د رور قبر لذي، د زوی قبر لذي، پرده کې بزي. او داسې وخت کې بدي چې سړو سره اختلاط را نشي، که مزل زیاتی ځان سره د خپل رشتہ دار بوزي، یوازې دې نه ځي. او بیا دلته کې په بعضې موقعو کې لکه د اختر پر یا پناه مورو موقعو کې زمونږ د زنانې وهیډ روان دی، هلکه څه کوې د هغه مړي له مبارکۍ لزم، مړي له مبارکۍ لزم. بابا چې په قد جم دی نو مبارکي نه وه، بابا چې مړ شو مبارکۍ له ولځي. د بابا دې پته لګي چې مبارکۍ ته اوزګار هم دی او که نه دی، نیک عمل یې کړی دی او په جنت کې پروت دی خو مبارکي به وله ورکې، او که بد عمل یې کړی دی او په عذاب کې پروت دی نو ته مبارکي ورکوه او په هغه هلته غرس شروع دی. ته څو مبارکي به ورکې؟ مبارکۍ ته جوړ دی که نه دی جوړ؟ مبارکي د جمدو لره ده. زمارونو قبر لتلل ثابت دي په شریعت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بقی مقبرې ته ته او په د اخیر جون کې به بار بار ته د احد قبرستان ته به ته. قبرونو لتلل بالکل جایز دي، ورځه، خو څه دپاره ورځه؟ سلام پیچوه، السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر فإنا ان شاء الله بكم للاحقون یغفر الله لنا ولکم. دا عربی الفاظ. کنی پښتو کې وایا السلام علیکم ورحمت الله، سلام پې واچوه، او د سلام نه پس دعا ورته وکړه، داسې وایا تاسو موږ نه مخکې تللی او موږ ستاسو پسې وروستو در روان یو، او الله دې تاسو مبخي، الله دې موږ مبخي. دعا وکړه ورته، هغه دعا ورته رسي. تلاوت وکړه، د هغې ثواب ورته وبخه، هغه ثواب ورته رسي. صدقه وکړه، د هغې ثواب ورته وبخه، هغه ورته رسي. او د قبرونو ته تلو کې تا ته آخرت به یادېږي. نور د قبر نه غوښتنه به هم نه کوې چې ګنې دې به ما جوړ کړي. جوړونکي څوک دی؟ الله دی. قبر والا تا نشي جوړولی، دا قبر والا چې ناجوړو ده به په دې خپله ناجوړتیا کې چا ته رجوع کوله؟ همدا قبر الله ته. نو چې دې اوس وفات شو ته دله دی چې بیمار و مثال په طور نو ده به الله نه غوښتنه کوله، ته ده نه ولې غوښتنه کوې؟ الله نه غوښتنه کوه، جوړونکی الله دی. بچي د الله نه غواړه. وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو. څه تکلیف درته ورسېد، هغه تکلیف ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشي درکولی. دا د الله د کتاب وینا ده. د صالحانو نیکانو خلقو قبر لکه بېشکه ده شریعت مطابق ده. اولیاء و قبرون لذي بېشکه ده شریعت مطابق ده. شریعت نه خلاف تل مه کوه. غوښتنه صرف د الله د ذات نه کوه، بل چا نه غوښتنه مه کوه. دا یو څو مسلې مې درته ذکر کړې، ځکه زمونږ په دې وطن کې دا غلط رواجونه دي. څوک د قبر د پاره نظرونه کوي، منښتۍ کوي. منښتي به صرف د الله کې ګورې، منښتي نظر عبادت دی، او د الله نه ما سوا د بل چې عبادت کفر او شرک دی. د الله د پاره منښتي کوه، ثواب هر چا ته بخلی شي، نیکانو ته هم بخلی شي، پلار ته هم بخلی شي، پیر بابا ته هم بخلی شي، کاکا صاحب ته هم بخلی شي. ثوابونه بخه، نفل کوه، ثوابونه بخه. خو ګورې که چیلې لالی د چا په نوم به لالی؟ صرف د الله په نوم. د غیر الله د بل چا په نوم به دا نه لالی. دا څو ضروري مسایلو چې زمونږ عموما سړي یا زنانه پکې ډېره بې احتیاطي کوي، نو ځکه دا مسایل مې درته بیان کړل. او د قبر جون دا زمونږ او ستاسو مشترک دی، پاک چا را روان دی، هغې له تیارې پکار دی. دعا کوئ چې خدای پاک زمونږ قبرونه په مونږ باندې ګلې ګلزار کړي. دا څه وایي بشیر جان؟ دا یو به درته ووایم، دی وایي چې سفرانه مونږ له څونه کیلومیټره پکار دی چې سړی سفر مونځ کوي پکې. نو دا 48 پاخه میلونه دي، غالبا څه 15 یا کیلومیټر ته جوړېږي. او کوم منځونه چې سړی نه په سفر کې قضا شي او کور یې کوي، نو دی به د سفر مونځ کوي، هغه 2 رکعته به کوي. او که په وطن کې دنه منځونه قضا شو او په سفر کې کوي، نو پوره به کوي. الله ته زمونږ قبر په مونږ ګلې ګلزار کړي. خدای زمونږ د قبر سختونه وساتي. خدای زمونږ چې څومره مردگان وفات دي د هغې مغفرت نصیب. او خدای را وروسته مراحل مونږ ته آسان کړي. خدای د مشکلاتو د دنیا او د آخر نه محفوظ کړي.